د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، محمد حنیف مختار یم له غزني نه په یوې بلې ځانګړې خپرونې کې درته هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو، موږ دا ځل په وروستیو ورښتونو باندې ځانګړې خپرونه درته چمتو کوو. هیله ده چې موږ یوازې پرې نږدئ. موږ به په دغه خپرونه کې د غزني، زنخان، همدارنګه اندړ ولسوالیو ته لاړ شو. هلته به د سیمې له خلکو سره مرکې ولرو. دوی نه به وپوښتو چې په دې وروستیو ورښتونو څومره خوښ دي، او داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالیو کې په بېلابېلو سیمو کې د څو کلونو وچ کاریزونه راوتلي دي. له دوی سره به د دغو په اړه مرکې ولرو، او دا چې دوی دغه وروستیو ورښتونو ته څومره خوښ دي او په کرکیله یې څومره تاثیر کړی ده، دغه مرکې به له دوی سره ولرو. تاسو هم زموږ خپرونه تر پایه را سره وګورئ او موږ یوازې مه پرېږدئ. د تن په وینو ګټلی نظام اوس په خوالو رانه ساتنه غواړي، بل دا هېواد او ځورېدلی د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. موږ د غزني زنخان ولسوالۍ ته راورسېدو. دا د زنخان ولسوالۍ لولې کلی ده. دلته د دغه کلي یو تن قومي مشر له موږ سره ده. سلامونه حاجي صاحب، ستړي مه شئ. لومړی مو ځان راوپېژنئ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زما نوم شیرخان دی، زنخان د ولسوالي د غزني د ولایت. ډېره مننه حاجي صاحب. لومړی خو دا راته ووایه، سږ کال خوشبختانه ورښتونه ډېر وشول، په موسم وشول، او دغه ورښتونو په دغه سیمه کې یا ستاسو په کلي کې څومره ګټه ورسوله، څومره ورته خوشحاله یاستئ؟ ډېر له خدایه راضي وي، الله دې راضي سي. د خدای داسې رحمت ته چې دغه مدیر صاحب وینئ چې دغه خوړ کې داسې اوبه را روانې دي چې دا په دا څو کلو کې په دې خوړ کې خو بیخي اوبه نه وې، زموږ له کاریزو له چینو اوبه نه راوتې، ځکه موږ څاګانې به ویلې د خوراک له خپاره. نو سږ کال خدای د خدای رحمت ته ډېر خوښ یو، د کاریزو اوبه راوتلې، له شیلو راوتلې، په خوړ کې عادت ځي. نو ډېر له خدایه راضي، الله دې راضي سي. حاجي صاحب، داسې ویل کېږي په زنخان ولسوالۍ کې څو وچ کاریزونه راوتلي چې له ډېرو کلو را په دې خوا یې اوبه نه لرلې. دا خبر څومره حقیقت ده؟ دلته اوبه رښتیا هم دومره ډېرې شوي؟ بلکل مدیر صاحب، دا خو دغه اوس دغه شاید دغه اوبه دا د موږ د خوړ، ځکه دا ما درته وویل چې په کلو کلو نه وي. اوس دا ماشاءالله داسې اوبه را رهي دي. نو د زنخان کاریزونه چې دي اکثره اوبه راوتلي دي، ډېرې ترې راوتلي، ټول بېرته په حال دي. نو په هره شیله او بادي د پاره شیله کې اوس اوبه را روانې دي. غوښتنه څه ده د دغه اوبو د مهار لپاره، یا مثلا له مؤسساتو، له همدارنګه له اسلامي امارت نه؟ زموږ غوښتنه دا د مدیر صاحب له اسلامي امارت له مؤسساتو چې ځکه دغه زموږ وطن خو ټول غر ده، غر پې سپور ده، دا سیلابونه راغلي دي، دا وندونه زموږ داسې دي چې دغه شګې کمر خو وینو یې چې زموږ نه بیله جوړه ده نه موان جوړ ده، خپله هم لوسه ورته تېره ده، ځکه چې ډېر بېچارهګان دي دا د کلي خلک ټول، او دا ټول ډک دي. دغه اوبه چې دي چې دا اوس تاسو وینئ، دا په دا خوړ کې به داسې ځي. زموږ فصل هم تر اوسه داسې ده چې فصلو ته هم اوبه داسې په کلي توګه نشي تلای، نه وس لرو. که دا خدای مهربانه شه او مؤسساتو دغه کومکونه له موږ سره وکړي چې بر یو بند راته جوړ کړي چې دا ذخیره شي دا اوبو، نو آینده ته به موږ ته ډېره ګټه وکړه. زه خو د غزني ولایت زنخان د ولسوالۍ د لولې د کلي اوسېدونکی په نامه سید رحمان یم. نو دلته اوسېږم. تاسې په راتګ خوشحاله شو. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. دا راته ووایه، سږ کال خوشبختانه بارانونه ډېر وشول، په موسم وشول. تاسو څومره خوشحاله یاست؟ څومره په دغه منطقه یې اثر څه ده تاسو؟ الحمدلله الحمدلله. چې موږ ما درته وویل چې موږ په دې منطقه کې د چکن اوبه به مو دوره 8 لکه 10 لکه روپۍ مصرفولې وې، یا چې اوبه برمې راکولې، بیا په شمسیانې دا خلک لوېدلي هم دي، اقتصاد یې هم ضعیفه ده ډېر. دا ټول مشکلاتو څخه دي الحمدلله چې اوبه په خوړ کې روانې دي. خو دا د الحمدلله د الله رحمت په موږ باندې موږ د اوبو ته ډېر خوشبینه یو. دا وطن، دا منطقه، دا ونې، دا باغونه، دا ټول وینې چې زرغون دي، دا د اوبو برکت او دا د بارانونو برکت ته چې موږ ته الله تعالی را
خپروي. فصلونه ورسره څرنګه دي؟ تاسو به طبعا لکه تاسو ویل چې موږ مخکې د څښاک اوبه نه لرلې، اوس خوشبختانه دا د پخوړو کې اوبه روانې دي. طبعا خلکو به ورسره کرکیله هم زیاته کړې، خلکو به په ټوټ ته نیولي دا اوبه. مدیر صاحب خبره خو داسې ده چې موږ دغه غرنۍ منطقه ده، کمې اوبه راتګ ډېره خساره جوړوي او رسوي. دلته موږ دغه ډېرې تېرې وچکالي د اثرات په موږ کې لا پاتې دي، ځکه چې موږ ځمکه بیالم ولاکه دې ته مده چې اوبه کې وڅکې کړو، پټایم دې ته نه دا مده چې هغه وکړو، هغه یا اوبه وړي یا بارانو وړي یا دا وچکالي خلک مایوسه کړي دي، ځمکې څخه لاس اخیستی. خو بیا هم الحمدلله د اوبو په راوتو سره او د کال په نوي کېدا سره ډېر خلکو کښتونه کړي دي. نو امید الله تعالی ته چې دا کښتونه به ډېر ښه طریقه ورسېږي او موږ ته به یو خپل قسمت حاصل راکړي. د هېواد ډک له پرهارونو زړګی په مینه مینه درملنه غواړي. نوم یې حاجي عبدالحمید ده، حسني ده خلوص مې، او د تاسو په خدمت کې یم. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. کور مو ودان. حاجي صاحب دا راته ووایاستئ سږ کال خوشبختانه بارانونه ډېر وشول، تاسو څومره ورته خوښ یاستئ؟ په زنه خان ولسوالۍ کې د دغه بارانو اثر څه و؟ الحمدلله بارانونه خو ډېر ښه بارانونه وو، رحمت خدای تعالی ته هر څه یې زرغون کړل، هره خوشحالي یې راوړه، که مالو ته وه، که مرغانو ته وه، که انسانانو ته وه، که حیواناتو ته وه، ټولو ته یې راوړه. ډېر ښه بارانونه وو، ډېر ځینې خوشحاله وي. دغه بارانونه د ځمکې لاندې د اوبو په تقویه کې همدارنګه دا چې اوس کښتونه اوبه نه غواړي، یعنې بارانونه دي ډېر او اوبه یې پرېمانه دي، د ځمکې لاندې اوبو په تقویه کې څومره مرستې وکړه؟ مثلا داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې ډېر هغه وچ کویي او وچ کاریزونه چې پخوا نه وو دا خو معلومداره خبره ده، زموږ چې چا 50 متره څاوې ویلې وې، برمې یې ویلې وې، هغه کې اوبه پیدا سوې، که په لاس یې ویلې په هغو کې اوبه پیدا سوې، وچ کاریزونه اوبه ځینې ووتې، په هره شیله او جوله او جولګاه کې ټولو کې اوبه را روانې دي. او دغسې اوبه لکه دغسې دي، دغه غیر مهار شوې اوبه دي، ذاتي داسې بې فایدې روانې دي، موږ استفاده نه ده ځینې کړې. غوښتنه دې څه ده له اسلامي امارت نه؟ له اسلامي امارت د موږ دا غوښتنه ده، له مؤسساتو نه د موږ دا غوښتنه ده، له دا چارواکو نه د موږ دا غوښتنه ده که چیرې د الله په قدرت سره زنه خان سره لږ مرستې وشي، غټ بندونه جامع بندونه ورته جوړ شي چې ټول خلک امن منفعه ګټه ځینې واخلي، او یا دا واړه چې بوټونه یې بولي که څه بولي دغه ورته جوړ شي چې دا اوبه مهار شي، هر کاریز هر کلی استفاده ځینې کولی شي، څاوه یې اوبه اخلي، کاریزونه یې اوبه کوي، نور ذخیره اوبه به یې له هرې خوا ته اتي فایدې دي د اوبو د مهار کولو. او اوس د تخریب په باره کې که داسې زه نظر وکړم درته، دغه ټولې مځکې موږ ته را تخریب کړلې. ګوره دا د موږ کاریز ده راغلی ده، اوبه دومره کې ورغلي دي چې اوس به یا 1 متر پاتې یا 2 متر. اتې دا کاریز چې ولاړو موږ شپږ کلي په دې کاریز باندې شریکان یو، دا ټول بای انرجي ذاتي. یعنې غوښتنه هم د استنادي غوښتنه هم دیوال داسې ده، د استنادي دیوال هم کړی ده. موږ دا اوس وګوره دا خوړ 100 متره سور لري، دا ټوله 50 متره لږه خوا تخریب شوې، 50 متره لږه خوا تخریب شوې، یو خړ چې یې استنادي دیوالونه یې اوبه په یو محل باندې ځي، ذاتي تخریب نه رسوي. تا ته د ډېرو امیدونه دي بالا دې واخلم. زما نوم رحیم الله ده چې د دې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی او یو عالم یا په اصطلاح باندې دیني عالم یم. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب محترم. سږ کال خوشبختانه بارانونه ډېر وشول، په موسم وشول، تاسو څومره ورته خوښ یاستئ؟ دغه ولسوالۍ کې خلک څومره ورته خوښ دي او څومره تاثیرات یې ولرل په دغه د ځمکې په اوبو باندې؟ نو داسې ده الحمدلله چې د شریعت نگاه نه هم دا واضحه خبره ده چې الله پاک په قرآن کې وایي چې اوبه هغه یو شی ده چې هر شی د دې له برکته ژوندی وي، دا شرعي خبره ده. او بیا تاسو ته واضحه معلومه ده چې د منطقې آبادي چې راځي هغه ټوله د اوبو په وجه باندې راځي. لله الحمد چې د موږ خلق خصوصا د موږ د ولسوالۍ د زنه خان ولسوالۍ خلق دې ته ډېر خوشحاله دي، ځکه چې دا خلق وچکالي دومره اندازه ځپلې دي چې دا واقعات ده چې دلته 100 متره 1.5 متره تقریبا تر 200 مترو پورې برمې وږل شوي دي، د څښاک اوبو خلقو ته نه رسېدي. او تاسو دلته د اوبو وضعیت څارلی ده او لیدلی مو ده چې داسې وضعیت ده چې دغه اوبو د ما تقریبا
ډېر په کثیرتوب کې په یاد کېږي چې په دې خوړ کې هم داسې اوبه به راتلې او خلقو به یو پل ورته تاړو. په هغه وخت کې د موږ وضعیت داسې و د منطقې چې خلقو په څاګانو کې 15 متره 10 متره از زیاته څا به 20 متره ولاړ د دې نه د څښاک اوبه وې، تقریبا د زراعت اوبه د موږ د کښت اوبه ټولې له کاریزو نه وې، خو د څو کاله پرله پسې وچکالیو له امله دا اوبه یو مخ وچې سوې. دغه د خوړو وضعیتونه داسې ولو بیخي لکه دلته چې اوبه نه وي تېرې سوې، که به کوم وخت سیل او یا باران راغی هغه به هم داسې موقع کې وړي کې به اوس هغو ګټه نه رسېدله. اوس الحمدلله په ټولو څاګانو کې بیرته اوبه راپورته سوي دي او خلق ډیر ورته خوشحاله دي او د منطقې وضعیت تاسو ته معلومیږي چې ټوله منطقه ډیره شنه لمبکه او ډیره ښه ښایسته ښکاري. الحمدلله موږ ډیر ورته خوشحاله یو. مننه کار صاحب. داسې ویل کېږي چې زنه خان کې ډېر هغه کاریزونه چې پخوا وچ ول څه کال راوتلي دي او همدارنګه د ځمکې لاندې اوبه ډېر راپورته سوي. دا خبره تر څومره پورې؟ او په دې کې هېڅ شک نشته، لله الحمد موږ ډېر ورته خوشبینه یو. داسې نامته کاریزونه چې پخوا به خلقو یادول او کیسې به یې کېدلې، هغه کاریزونه اوس موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې هغه کاریزونه ټول وتلي دي او له هغو نه ډېرې خوندورې اوبه راوځي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي. دا واقعیت ده او دا واقعیت موږ په سترګو باندې وینو او دا رښتیا ده. مننه کاري صاحب. غوښتنه دي له اسلامي امارت نه، له مؤسساتو نه د دغه اوبو د مهار لپاره راګرځول لپاره تر څو پورې په ټول کال کې خلک ته استفاده وکړي، له دوی نه غوښتنه څه ده؟ او داسې ده الحمدلله چې موږ د امیرالمؤمنین یا د مشرانو شفقتونه هغه وینو چې په مسلمانانو باندې د شفقتونه کړي چې په هر ولایت کې غالبا او په هر ولسوالۍ کې یو بند منظور سوی ده، خو د موږ په ولسوالۍ کې تر اوسه جوړ سوی نه ده. موږ په بار باندې د ولس خلک غوښتنې کوي او موږ هم دا غوښتنه لرو او تاسو ته دې ماله اجر درکړي چې د موږ غږ تر مشرانو پورې ورسویه. د موږ د منطقې وضعیت داسې ده که دا اوبه موږ ته مهار نه سي، دې ته چکډیمونه ونه تړل سي، دې ته بندونه ونه تړل سي، دا کاریزونه موږ بیرته وچیږي. د تن په وینو مو ګټلی نظام اوس په خوالو رانه ساتنه غواړي. د ما نوم خو صاحب ګل زمان خیل ده. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. لومړی خو دا راته ووایه سږکال ورښتونو ته څومره خوښ یاستئ، څومره تاثیرات یې وکړل په زنه خان ولسوالۍ کې، هغه تاثیر څه ده د دغه وروستیو ورښتو؟ د دغو بارانو خو الحمدلله ډېر ښه تاثیرات وو، ډېرې ښې اوبه راوتلې دي. دغه د موږ د منطقې چې کوم کاریزونه وو دا خو وچ ول مخکې تر پروسه کاله پورې دغه کوښتونه هېڅ شی هم نه وو. نو الحمدلله دغه اوبه دغه وینې دغه اوبه روانې دي په دغه خوړ کې ډېرې ښې اوبه دي چې چیرې وچ کاریز ټول راوتلي دي ورسره ډېرې ښې اوبه دي. موږ ډېر خوشحاله یو، الله دې نور رحم هم وکړي. دغه وروستي ورښتونه خوشبختانه ډېر په موسم وشول، ډېر ښه ټایم وشول، پسرلی ده. په دې ځمکې لاندې د اوبو په تقویه همدارنګه اوس مهال یې کښتو ته ده چې اوس اوبه پرېمانه دي، څومره ګټه ده، څومره تاثیر پرې لري؟ دا خو نو ډېره ګټه ده ورته. دغه اوبه خو چې نه وای نو موږ کښتونه نه سوای کولی. اوس دغه د اوبو په لیدو سره موږ دغه کښتونه کړي، دغه فصلونه شاوخوا تاسو ته معلومېږي دا موږ خاص د اوبو په خاطر باندې کړي دي. نو خدای مهربانه ده چې دا کښتونه پرې ورسېږي دغه اوبو. یعنې نور کله دومره کښت نه کېدو؟ نور کله خو بیخي نه کېده، بیخي کم ول، بیخي اوبه نه ولې، کاریزونه ټول وچ وو. نو کښتونه چا سږ کال الحمدلله د دغه بارانو په برکت باندې خلکو کښتونه هم کړي دي. او د ځمکې لاندې اوبه به هم ورسره تقویه شوې د څاګانې او دغه د کورو د استفادې لپاره چې کوم استعمالېږي و کاریزونه د موږ دغه تکته یو کاریز دی چې دا 4-5 کاله وچ وو. اوس نو داسې د یوې زرندې اندازه اوبه ځینې وځي. نو نورې کومې چینې د دغو منطقو کې چیرې چینې دي، کاریزونه دي او څاګانې له اوبو ډکې سوي دي، بیخي ډېره فایده یې رسولې. زولانې ستړې شوې په غوښو بالیدل اورونه د تللو پاکو شهیدانو ظلمو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. موږ د اندړ ولسوالۍ ته راغلو. دلته به هم په دغه سیمه کې په دغه ولسوالۍ کې به هم له خلکو سره مرکې ولرو. دلته موږ یو باغ ته راغلي، یو ډېر لوی باغ ده. د دغه باغ هغه بزګران هم لګیا دي، کار کوي. له دوی سره مرکه کوو. سلامونه صاحب، ستړي مه شئ. لومړی مو ځان راوکړئ. سلام صاحب، تاسو ستړي مه شئ، په خیر یاست؟ نوم مو واخلئ. نوم خان محمد. ډېره زیاته مننه. خان محمد ورور راته ووایه دا چې سږ کال ورښتونه زیات ول او خوشبختانه پسرلی هم ده او ښه موسم یې ده،
تاسو څومره ورته خوښ یاستئ څومره دغه ورښتونه ګټور وو د فصلو لپاره د کرنې کرکیلې لپاره یار دا صاحب ډېر ګټمن وو الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو دې ته ډېر فصلونه برابر دي پوه شولې نو ځکه چې دا بارانونه نه وای دا فصلونه به داسې نه کېدو یا به څه مرضي وي د اوبو د خشکي له حیثیته او یا به داسې د اوبو له کمي له وجې چې څه مشکلات وو نو اوس انشاءالله زراعت هم ښه برابر دي او حاصل هم برابر دي ځکه چې کوم کښتونه دي هغه هم برابر دي الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو باران خو د الله رحمت ته چې اوري که نه او کوم خلک چې د اوبو په مشکل کې دي یا کوم ورته نقصانونه دي د هغوی د خدای ثواب وکړي او خپله مقصد دوی خپل بندوبست یې ځان کوي چې د اوبو په مخه کې دي هغه د خپل کوشش کوي چې ځان ځینې بچ کړي او نور خو انشاءالله فصلو ته ډېره ګټه رسوي سره له دې چې څه کال د اوسنیو ورښتونو فصلو ته ګټه وکړه او تر اوسه پورې یعنی هغه شمسیانې که ورته ووایي په لمریز سیستم چې راباسي یا ماشینونه دې ته اړتیا نه وه د دې سره ورڅنګ کې به د ځمکې د لاندې د اوبو د تقویې او همدارنګه د راتلونکي لپاره د ځمکه کې د اوبو د ډیرښت څومره تاثیر ولري دا خو نو چې ډېر ورخ وسي بیا به دا څه تاثیر پیدا کوي ځکه چې اوس خو د اوبو تقریبا زیم چې کوم مځکې وړی ده نو تقریبا 2 متره هم لاندې نه ده تللی سر ته خلاص و د مځکې چې لاندې زیم ولاړ نه شي او له کې زیم پورته نه شي نو دا به ډېر مشکله باندې ولې شي اوس نن سبا اوبه ډېرې لاندې دي 130 متره ته اوبه رسېدلي دي نو هغه دومره زر هغه تاثیر نه کوي مطلب چې دوی دومره زر هغه وکړي تاثیر وکړي او دوی زیم راپورته کړي د اوبو او یو د الله ځان ته امتحان ده که د الله د هغسې مقصد او راپورته شي هغه خو ځان ته خبره ده او یو دغه سهولت یې کړی ده چې تقریبا 60 شپې وسوې یا میاشت وسوې یا 15 ورځې وسوې چې چا شمسیانې یا ماشینان دي یا هر شی دی هغه یې نه دي استعمال کړي ځکه چې د باران له وجې چې مځکې لندې لندې دي دا مځکو چې موږ کار کوو نو دا 3 ورځې موږ په دې وجه باندې کار بند کړی و چې کار نه کېدو ځکه ډېره لنده وه نه پر بیابان باندې د کلي او د کور خبرې له نفرتونه زیږوي زړه کې زما نوم رحمت الله ده د بلال خیلو د کلي اوسېدونکی یم ډېره مننه حاجي صاحب راته ووایه څه کال خو خوشبختانه بارانونه ډېر دي ورښت ډېر وشو تاسو څومره ورته خوشبین یاست څومره خوشحاله یاست دغه وروستیو ورښتو ته موږ خو صاحب ډېر ورته خوشبین یم او ډېر ښه بارانونه وسو خدای پاک دې خیر کړي پوښتنه خو تاسې خپله وینئ چې ډېر ښه ښایسته دي او ډېر ښه شنه دي او ډېر ښه پرورش یې انشاءالله کړی ده او چاته کوم زیان میان هم د بارانونو نه رسېدلی نو خلک ډېر ورته خوشبین دي دغه بارانونو ته دغه بارانونه به څومره تاثیر وکړي تاسې په سیمه کې چې نو کاریزونه هم نه ترسره کېږي او برمې دي دلته چې دا په اوږد مهال کې د ځمکې د اوبو لپاره لا تاواني دي دغه بارانونه به د ځمکې د اوبو په تقویه کې څومره مرسته وکړي دا خو نو ډېره مرسته کوي ځکه چې دغه بارانونه ووري هم شمسیان دلته ولاړې هم د ځمکې اوبه بېرته راپورته کېږي چې دلته اوس د ځمکې اوبه ډېرې سخت ژورې کړلې دي له خلکو چې دا ته رارسېدلي چې کښتونه جنې پاس اول خپله له ما چې دا غنم نه دي چې دا برمۍ نه وه دا غنم را چې پاته وو نو سږ کال چې د خدای په امر سره دغه بارانونه وسو او ډېر ښه بارانونه وسو ما دا غنم د باران په اوبو باندې اوبه کړو نور انشاءالله الرحمن دا رسېږي چې اوبو ته هم ضرورت هسې خاص نه لري یو یا 2 وارې به انشاءالله الرحمن یا اوبه غواړي بیا نه غواړي که اوبه را نه شي اوبه نه غواړي رسېږي په دغه نو باندې هم رسېږي او ډېر ښه بارانونه وسو نو تاثیرات خو یې ډېر دي د بارانو اوبه راپورته کېږي او د شمسیانې درولې دي د اوبو کچه بېرته راپورته کېږي انشاءالله الرحمن فصلونه ډېر خو تاسې ښه وینئ ښه زرغونه دي ښه شنه دي داسې په ټول کې چې وګورئ دغه ګوره داسې واښه راشنه شوي دي چې په ټول وخت باندې لیدلي خلک تخم چې د شیندلی هر ځای کې دغسې دغه د تاسو ته خو به د دغه سیمې ته خو به د بند اوبه هم راځي د بند اوبه هم مستبند ډېرې شوي دغه ته څومره خوشحاله یاست تر څو هغه اوبه هم درته پرېمانه ورسېږي او ډېرې درته راشي ډېر ورته خوشحاله یو دغه سیمې ته د بند اوبه راځي او ښې اوبه راځي دغه منطقې ته ټولو ته ورکوي چې بند کې اوبه یې انشاءالله الرحمن بیا دغه منطقې ته ډېره ګټه ده او ښه نارونه ورته تېر دي اوبه ورته راځي اوبه را روانې ورته له دولت نه له خلکو نه د غوښتنه څه ده د دغه اوبو په مهار کې د دغه اوبو په سمه استفاده کې مثلا
ډېر خلک دغه اوبه بې ځایه استعمالوي او دغو ته د پیغام څه د غوښتنه دې څه ده؟ دغو خلکو دا پیغام ده چې لاول خو دا د موږ خپل کلي کې همداسې شمسیان موږ په خپل کلي کې شته چې زما هم نه دي درېدلي که ضرورت وي که نه یو ته چالان وي نو داسې د دوی نه کوي دا به ناروا یو ظلم به یې له خلکو له وطن او له ملت سره چې بې ځایه اوبه روانې او بې ځایه یې مصرفوي یا یې تاواني کوي نو دا به ګټه نه لري د خلکو په تاوان ده. د تن په وینو مو ګټلی نظام اوس په خوالو رانه ساتنه غواړي. چې د اندړ ولسوالي د بلال خیل د کلي اوسېدونکی یم. نوم مو څه و؟ نوم م ذاکر الله. ډېره مننه ذاکر الله ورور، راته ووایه طبعا به تاسو بزګران یاست او د دغه سیمې اوسېدونکي یاستئ. څومره خوشحاله یاستئ د سږ کال په د وروستیو ورښتو باندې او په دغه د دغه سیمې لپاره د دې ولسوالۍ لپاره او په ټولو کې د وطن لپاره دا څومره ګټور و؟ دا بارانونه په وروستیو کې ډېر ګټور دي. غنمو ته او رشقو ته هر شی چې زراعت لپاره کرلي دي هر شي ته ښه ګټور دي او اوبو ته ډېر ګټور دي. تر اوسه پورې دا غنمو به تقریبا 2 وارې اوبه غوښتې، تر دا اوسه پورې موږ یارې نه دي اوبه کړي. د ځمکو اوبو ته هم ډېره پیدا که هغه ذخیره دي نو ظاهره خوښه دي. څومره ورته خوشحاله یاستئ؟ سږ کال به طبعا تاسو هم د اوبو له لګېده او نورو ستونزو به خلاص یو. هماغه څوک چې مثلا دغه سیمه کې غنم یا نور کښت ولري او برمه یا مثلا نور هغه د اوبه کولو ترتیب یې نه وي ورته برابر کړی، هغه څومره خوشحاله دي په دې سیمه کې خلک؟ هغه بیخي ډېر خوشحاله دي. مثلا اوس دغه فصل د برمې نه درلود، دا د غنم اوس رسېدلي دي دا بارانونو کې ښه خوشحاله دي ټول خلک الحمدلله که ورته خوشحاله دي د بارانونو. وخت د ګیلو نه دی مشهوده د خدمت ورځې دي پر دې زخمي اولس د شفقت ورځې دي. زما نوم سید احمد دی، د عبدالرشید قریه یم، قریه عبدالرشید یم او دا د اندړو د ولسوالۍ مربوط ده. ډېره مننه حاجي صاحب. که راته ووایاست سږ کال خوشبختانه بارانونه ډېر دي، ورښتونه ډېر وشول، څومره خوشحاله یاست دغه وروستیو بارانو دغه ورښتو ته؟ الحمدلله سږ کال دا ورښتو ته ډېر خوشحاله یو ځکه چې تر اوسه پورې موږ په خپلو فصلو باندې اوبه نه دي ننیستي، یا د شمسانو یا د ماشین آلاتو نار خو دغه هغه د بند. نو دغه ورښتو ته ډېر خوشحاله یو او امیدوار یو چې د خدای پاک د نور هم د رحمت او د مغفرت بارانونه راته وکړي. ډېر ورته خوشحاله یو. دا د خدای یو ډېره لویه مهرباني ده چې په موږ باندې سوې ده چې خپله شخصي کوم مصرف هم نه ده کړی، فصلو مو ابیاري دي، اوبه دي تر اوسه پورې. دا چې بارانونه به د بند په ډکېدو کې مثلا بند ته به اوبه راشي او همدارنګه اوس خلک له شمسیانو استفاده نه کوي، له ځمکې له تله اوبه نه راکاږي، دا به څومره ګټه ورسوي؟ دا خو دا ګټه رسوي چې هلته زیرزمین ذخیره د اوبو پرې کېږي. دا بارانونو لپاره د ذخیرې د اوبو دي او هلته بند چې د کاسه د بند چې د هغه هم ډکېږي، خو متاسفانه بند ته نورې کاسې موقت جوړې سوي دي. نور کله چې به دومره بارانونه وسو بند نه سوای کولی، ګنجایش یې نه درلود چې دومره بارانونه سره زیر کېدې د اوبو له بند له دغه څخه له دیواله څخه. خو سږ کال مقصد هلته د سلطانو په بند باندې هم کوشش سوی ده، د روحاني صاحب په بند باندې هم سوی ده، میچلغو اوبه چې راکلي د خروار د لوګر دا هم سوی ده. دغه بند مخصوصا د کمې منطقې اوبه راځي بند ته. د اتحاد رګه دنیا زړونو کې بیرته له سره رغونه غواړي. زما نوم حاجي داود دی، د نظرخان د کلي اوسېدونکی یم. دغه باغ ده اصل دغه علاقه کې اوسو. نوم یې حاجي داود. ډېره مننه حاجي صاحب. لومړی خو دا راته ووایه سږ کال ورښتونه چې وشول، خوشبختانه ورښتونه ډېر په ښه موسم کې وشول، په پسرلي کې وشول، تاسو څومره ورته خوښ یاستئ دغه وروستیو ورښتو ته، دغه بارانو ته چې په موسم وشول او ښه په موقع وشول؟ تاسو څومره ورته خوشبین یاستئ، څومره ورته خوښ یاستئ؟ الحمدلله بارښتونه ښه ورښتونه وسو، خدای دې د خیر که. نو موږ خپله دغه باغو ته ډېر خوشحاله یو. بیا داسې په موسم باندې ورښتونه دي، مقصد دا میاشت کې 15 شپې زموږ شمسیانې لګولې دي، چلاندې کړي هم تر اوسه نه دي، له دې وجې چې ماشاءالله د جمعه پرې کېږي بیا باران، د جمعه پرې کېږي بیا باران، د مقصد
شي ته احتیاجات نه لري د اوبو هغه باران پرې وسي نو داسې وخت ته چې زراعت هم رسېدلی پیل خله یو شی هم نه دی وخت تاوانونه ده د فایدې وخت پاتې سو د ځمکه زیرمه چې ده مقصد خلک وایي چې اوبه راسکې سوي دي 8 متره موږ خپله برمې کتلې نه دي چې مقصد څومره فایده به کړي خو انشاءالله فایده به دغونه خامخا کړي څو نو موږ ورته ګورو دا ډېر وخت کېږي دا ډېر کاله کېږي داسې باران نه ده سوی ذاتي د خدای د خیر که پیل خلک ښه فایدهمند دي ښه په ګټه کې دي ذاتي چاته تاوان څه نقصان هم نه ده رسولی دې ایستلي مې الله خیر پېښي بل دا هېواد او ځورېدلی اولس د سترګو توره خپله